په ایجوکیټډ سړي کې او په ان ایجوکیټډ سړي کې یو ډیر غټ فرق چې کوم دی دا د ایموشنل انټیلیجنس دی. جذباتي ذهانت ورته وایي. ایموشنل انټیلیجنس څه ته وایي؟ ایموشنل انټیلیجنس دې ته وایي چې زه خپل ایموشنز او جذبات قابو کولی شم او ایٹ د سیم ټایم ورسره د بل کس جذبات چې کوم دي دا ریلایز کوم. لکه فار ایگزامپل ګورئ یو کس دی هغه ماته مخامخ اوس ښکاري د فیس ایکسپریشن نه چې دا سړی چې کوم دی دی اوس دې ځای کې ناست دی خو ګوره ښه تنګ دی نو بیا پکار ده چې زه لږه خبره رالنډه کړم. او یا یو کس دی هغه ماته ښکاري چې دی غوسه دی یا خفه دی نو چې یو کس غوسه دی یا خفه دی نو بیا خو هغه سره داسې دغه کول پکار دي چې د ده د غوسه یا خفګان ختم شي. نو مونږ چې کوم دی مونږ خو الټه چلېږو که نه. لکه ماشوم د کالج نه راغی هلته کې چې کوم دی په لاره کې څه داسې چل شوی دی چې دی چې کوم دی نو منټلي اوس ډپرس دی. چې کله کور ته راغی هغه یوازې کېناست او خفه دی که نه نو پلار چې کوم دی پلار د ناپوهۍ نه په هغه باندې یو لوی اواز راوباسي وړي وایي هر وخت یې ځان خفه کړی یو څه چل شوی دی دا ته اول خو ده سره لږ کښېنه که نه تپوس خو دې وکړه چې څه چل شوی دی. نه تپوس مپوس به بیا کېږي اول به دې ښه سپکوي نو د هغه ډپرېشن به نور سیوا کوي د هغې نه پس که بیا تپوس وکړه نو وکړه که ویې نه کړه نو دا د ډېر کور مشر دی د ده حق دی چې دی به د خپل کشران سپکوي همداسې یې ګڼئ. نو دا مونږ د خپل خلک د خپل کشران چې کوم دي دا دوی سره مونږ لکه کوم سلوک کوو دا د ټولو سلوک دی. مونږ یې د ځان نه اوډاریان کوو په خپله باندې اوډاري شي بیا هغه زموږ نه وویرېږي زموږ نه. بیا چې کله وایي مشر دی په کور مشر چې کله سیروزۍ له تللی وایي شکر دی اوس به یو 3 ورځې بېغمه یو. نو دا اوس چې کوم دی نه دا داسې ایموشنل انټیلیجنس داسې څیز دی چې دا خپل جذبات کنټرول کول دي او د بل جذباتو قدر کول دي. نو په ایکچوال کې چې کوم ایجوکیټډ سړی یا بدای لکه دا د پرپز اف ایجوکیشن دا دی ځکه چې ایموشنل انټیلیجنس په اصل کې د انسان نه انسان جوړوي. یو سړی دی هغه خپل جذبات نشي قابو کولی لکه جذبات نشي قابو کولی داسې چې یو سړی دی تعلیم یې کړی دی یا عالم دی او هغه هم دغه ځای کې چې کوم دی د ګواډي پر اسټاپ باندې کوز شي او رکشې والا سره په 10 روپۍ باندې جګړه شروع کړي نو دا خو د دغه ځای کې خپل علم او د تعلیم جنازه وباسله که نه نو دا ولې دی دا جګړه شروع کړي غوسه شي که نه نو دا ټایم کې خو غوسه نه وه پکار که نه غوسه څه شی دی ایموشنز دي که نه. اوس وګورئ د ایموشنل انټیلیجنس په اخري انتها باندې څوک و زمونږ پیغمبر خو دومره ایموشنل انټیلیجنس به چا کېږي چې هغې سړي ته یې وي تا زما تر مړ کړی بس وی اوس صرف دومره وکړه چې زما مخې ته مه کښېنه ما ته وي بیا خپل ترې رایادېږي نو هغه سړی خو معاف کړه که نه هغه خلک یې معاف کړل چا چې نه مکې نه وباسلی و او څه صحیح ورسره کړي ایموشنلي انټیلیجنټ نه وي دا تعلیم یافته جاهل او چې کوم په اصل کې تعلیم یافته وي نه هغه به ایموشنلي انټیلیجنټ وي او د بل د جذباتو به هم پوره خیال ساتي. دومره د جذباتو خیال ساتل چې نبي علیه السلام خپلو ملګرو ته وي په لاره کې خپلو ماشومانو بچو سره مینه مه کوئ هسې نه چې تاسو ماشومانو سره مینه کوئ او یو یتیم بچی یو هغه درته وګوري د هغه به پلار نه وي بیا به هغه خفه کېږي. دا د ایجوکیټډو او د ان ایجوکیټډو نښه ده. ډیګري چې کوم ده اټ از جسټ ا پیس اف پیپر. ډیګرۍ نه موږ ته صرف دا پته لګي چې دې سړي سبق ویلی دی دوره یې ویلی دی نور په دې کې انسانیت شته او که نشته هغه به د هغه د عمل نه د هغه د رد عمل نه پته لګي د هغه د کردار نه به پته لګي هغه چې کله خوله پرانیزي د هغې نه به پته لګي د که د خولې پرانستو چل زمونږ عمل او رد عمل زمونږ کردار دا د چا ښي دا چې هغه په اصل کې کوم تعلیم یافته چې کوم پوه او چې کله یو سړی چې کوم دی ایموشنلي انټیلیجنټ نه نو دی خو په خپله خلق پتې هم نفرت کوي ځکه چې دی به د بل د جذباتو قدر نه کوي خو دې کې یو ډېر غټ چې کوم دی خطره ومي او خطره دی که نه چې دی بیا دوکه کېږي او استعمالېږي ځکه چې دا خلک په اصل کې پوهه نه دی که دی پوهه دی به نه استعمالېدل پالیټیشنز بیا استعمالوي نه صرف پالیټیشن نه ملایان یې نه استعمالوي د دنیا بل ملایان دي څوک تعویضونه کوي څوک یو شی دنده شروع کړي څوک بله دنده شروع کړي او بس چې کوم دی صرف د مذهب اصادر یې په ځان باندې راخور کړی او دا یو ډېره ښکلې اسانه طریقه ده د مذهب په نوم باندې خلک دوکه کول او په هغې باندې خلک دوکه کوي او خلک دوکه کېږي نو نه دي پوهه په اصل کې که نه او ځان ته پوهه وایي